السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه ډېر ناوله د نوی سبق دی. د حیوانانو او مرغانو د کورونو د نومونو په باره کې دی چې په انګریزي کې د حیوانانو او مرغانو و کورونو ته څه ویل کېږي. راځئ دا ډېره نوې وکیبلري ده. په ډېر وخت تاسو داسې نوی سبق نه دی لیدلی. بعضې سبقان ډېر نوي، بعضې لا لږ شناخته وي. راځئ راسره وایاست، راسره زده کړئ. کینل د تازي خونه، هغه ښکاري سپی. ډین د زمري خونه چې زمری کې اوسي، د هغه کور. بړو د سوی خونه، د خرګوش. سټای د خنزیر خونه. هچ پنجره د مرغانو خونو ته ویل کېږي. تلفظونه لږ سخت دي، تلفظ یې پروننسیشن یې لږ سخت دی. زه به هم کوشش کوم چې سم یې درته ووایم، تاسو هم ښه سم زده کوئ. ایکویریم د مایانو کور، د مایانو خونه، هغه ځای چې مایان کې اوسېږي. ایوییري د چغوک خونه، هم د مرغانو خونه ته ویل کېږي. کوب ویو د ګڼې ځاله، هغه چې د خونې په سر کې جوړه کړې وي. انسکټیریم حشرات خانه، خسمانان چې کې اوسېږي یا چینجان چې کې اوسېږي، دغه دپاره. سټیبل د آس خونه، دې ته استبل هم وایي، استبل. ډرې د میشخورما خونه، د میشخورما کور. لیر د شیر خونه، لیر هم ورته وایي، یو بل لفظ موږ مخکې ووایي ډین، هغه هم ورته وایي. بایر د غوا خونه، موږ غوجل هم ورته وایي، د غوا غوجل. ایړي د باز خونه، د باز د شاهین چې د غره په سر کې جوړه کړې کومه ځاله، د هغه کور او خونه. در کوم یو لفظ بل هم شته، هغه موږ نه دی لیکلی. کوپ هلته پر د تمنیل باندې شته. کوپ پنجره د مرغانو خونه. نو دا زموږ د نن سبق چې ډېر عجبه سبق و، نوی سبق ولو، د مختلفو حیوانانو د مرغانو د کورونو نومونه په انګریزي کې. مننه، الله حافظ. در بل سبق ښې چارې.